ښاغلیه د چینل د 5مې کلیزې لپاره تاسو ته مبارکي وایم. مننه کوم. دومره ډیره سودا مشرې خوښې دومره ډیرې ډالۍ او دا پیاله خو ډیره ښایسته ده. د لیور جنان زوره پکې شته کنه. واه دا څومره ښایسته دی. زما غوره زوی دا خو به تاسو دروب لیور جان ته ورکوئ کنه. دا پیاله به د دروب په دفتر کې د هغه په میز باندې وي. او دا دومره ډیر میټایان. یو څه میټایان به د دروب دفتر ته ځي. نن د چینل 5مه کلیزه او نور میټایان او دا دومره ډیرې ډالۍ جامې او دا بنګړي او دا ټولې ډالۍ او نور شیان د چا لپاره دي ووایئ کنه؟ د شګون لپاره دي. شګون کوم نجلۍ چې مې د دروب لپاره خوښه کړې د هغوی کور ته یې د ریبارۍ لپاره وړم. ریبارۍ ته د لیور جان لپاره؟ هو مشرې خوښه هغه نجلۍ څوک هغه دې چېرته پیدا کړه؟ ښایسته ده او که نه؟ ووایه مشرې خوښه ووایه. د وخت په تېرېدو سره به په هر څه باندې پوهې شي. مګر لیور جان خو هېڅ کله کومه نجلۍ نه ده خوښه کړې او که دا نجلۍ هم خوښه نه کړي بیا؟ دروب له دې نجلۍ نه هېڅکله انکار نشي کولی. صبر وکړه. نن زموږ د خبري شبکې 5مه کلیزه ده او دا ورځ زموږ د ټولو لپاره ډیره ځانګړې ده. نو ځکه زه غواړم چې دا کلیزه په ډیره ځانګړې توګه ولمانځم او نن ته کیک زه پرې کوم. په تېرو څو ورځو کې چې تا زما او زما د شبکې لپاره چې کوم کارونه کړي د هغه لپاره مننه کوم. مورې زه مو په کار وم. هو زویه دا ټول شیان که نه د دروب دفتر ته یوسه. سمه ده د مورې. چینل 5مه کلیزه ده که نه نو ځکه په دوکان کې بله پیاله نه وه که نه نو هرومرو مې ستا لپاره مې وراوړه. اوهو مورې کوم څه چې تاسو او پلار جانو زما لپاره کړي هغه کم دي. بس زه خو له تاسو نه یو شکایت لرم. شکایت لرې؟ له ما نه څه؟ همدا چې تر ننه پورې م له ما نه څه نه دي غوښتي. یو ځل زما ازموینه واخلئ. ستاسو لپاره له سرنم تېر یم. هی بېهانه داسې مه وایه. که زما کوم څه په کار وي که نه نو هرومرو یې درنه غواړم. په اجازه مو. د ټولو د پام وړ لکه څنګه چې تاسې ټول په دې خبره پوهېږئ چې زموږ د شبکې 5 کاله پوره شوه. مګر هو خبره نه خلاصېږي. دا خو لا پیل دی او موږ به ډېر پرمختګ وکړو او نن موږ ښاغلي دروب سره دا ژمنه کوو چې دې شبکې ته به ډېر پرمختګ ورکړو. له 5 نه نه خلاصېږي. دا خو لا پیل دی او موږ به ډېر پرمختګ وکړو او نن موږ ښاغلي دروب سره دا ژمنه کوو چې دې شبکې ته به ډېر پرمختګ ورکړو. له 5 نه 15 او له 15 نه 50 کالو ته. هسې خو موږ هر کال د شبکې کلیزه په ډېره ښه توګه لمانځو او د دې لپاره موږ راغواړو ښاغلی راني
سلام دروفه او ټولو ته ښه راغلاست وایم اوس به خپله میله پیل کړو او تر ټولو د مخه به نڅا کوو هغه هم یوې سیالۍ سره او د دې سیالۍ نوم دی د پاڼې په سر نڅا او د دې نڅا لپاره خو موږ باید دوه کسان یو ځای کړو نو د هغې لپاره یو کوچنۍ لوبه ترسره کوو او د هغې نوم دی د قسمت لوبه دلته چې څومره نجونې دي هغوی ټول به یوه میدان ته راځي او له دې ځایه به یوه پاڼه او په دغو پاڼو باندې د یو فلم نوم لیکل شوی او هغه نجلۍ باید د دغه فلم نوم په خپلو اشارو او حرکاتو باندې هلکانو ته بیانوي هغه هم پرته له دې چې خبرې وکړي کوم هلک چې د دې فلم نوم پیدا کړ هغه هلک به هغې نجلۍ سره نڅا کوي हम आपके हैं कौन खाना डेरा मानना साक्षी उस्तावर بخښنه غواړم ښه سمه ده دروفه ما د فلم نوم در لیږلی دی زر یې ولوله او راته یې ووایه چې زه او ته یو ځای نڅا وکړو ښه سمه ده मेहरबानी कुछ होता है हम दस तक ना मेहरबानी څومره زر پوه شوم که نه د زړه په خبره مر پوهېږم نو په دفتر کې خپل مقام وپېژنه او له حده دې مه وځه ځان ډېر هوښیار مه ښیه اوس تبکي هیله کوم راشه دلته راشه پاڼه واخله او د خپل فلم نوم ووایه بله موږ د دې په خبرو نه پوهېږو نو په اشارو یې څنګه پوه اشارې هم د ژبې په شان بندېږي मेहरबानी دې طبقې د فلم نوم خو څوک نشي پیدا کولی که څوک یې پیدا هم کړي که نه بیا هم نه وایي څوک غواړي چې له دې توتلې جلۍ سره نڅا وکړي हम दिल दे चुके सनम همداسې د تبکي هو اوس له تبکي سره نڅا کوي زمون ښاغلی او نازولی ښاغلی درود څه خبره شوې تبکي هر څه خو سم دي که نه ښاغلی زه اوبه څکم بېرته راځم
بخښنه غواړم اما نن باید ستاسو لپاره نظر ورکړی وای د 5 کلونو د پوره کېدو په خوشحالۍ او ما خو ستاسو لپاره میټایان هم راوړي. ستا ډېر زړه غواړي چې نڅا وکړي که نه تبکي هغه هم د دروف سره. اوس به زه نڅا در وښیم. اوس به له ټولو نه ډېر زه ستا له نڅا نه خوند واخلم. ښې چارې تبکي. نو اوس د نڅا سیالۍ پیلېږي. نو هیله کوم لوبه داسې ده هره جوړه چې د نڅا پر مهال له دغو پاڼو ووځي هغوی بایلونکي دي او هر ځل دا پاڼې نورې هم کوچنۍ کېږي. نو هیله کوم خپلې پښې ونه باسئ سمه ده. په پاڼو باندې ودرېږئ او نڅا پیل کړئ. ښاغلیه داسې نڅا هېڅکله هم نه ده کړې. د ماشومتوب نه تر اوسه پورې هېڅکله مې داسې نڅا نه ده کړې. داسې نڅا زما لپاره ډېره سخته ده. ستونزه نشته، ارام اوسه. زه خو یم که نه. حالا نو डी जे वाला दरारो खाना का सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है आंखें मूंद के मैंने देखी है सुबह हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा سندره بنده کا واه ډېر ښه. په لومړي پړاو کې خو هېڅوک هم ناکامه نه شوه. نو ملګرو تاسو دغو پاڼو ته یو قات ورکړئ یعنې پاڼې نورې هم کوچنۍ کړئ او هره جوړه چې خپله پښه له دې پاڼې نه لرې کړي هغه ناکامه کېږي. نو یو ځل بیا سندره روښانه کړه. د دې د څپلیو پوندې ولې نه ماتېږي؟
خو ته یو بل قاتم ورکړه ځینې خلک ناکامه شوي دي خو سیالۍ تر اوسه هم روانه ده ملګرو هله نو هله نو اوس د پاڼو وروستی اصلي او ډېره سخته سیالي خو اوس پیلېږي ملګرو او دلته یوازې 3 جوړې پاتې دي او له دوی نه به یوه جوړه ګټونکې شي نو اوس به وګورو چې د 315 خبري چینل د 5مې کلیزې غوره او ګټونکې جوړه کومه یوه وي نو هیله کوم د روسي ځل لپاره پاڼه قاطع کړه بیبیکا او موبایل له ساکشي کومه خبره نه ده دا خو لوبه کله بریا کله ناکامي داسې خو کېږي یاره